یو شعر پکې بل دی چې دریوب لکه چا جوړ نه کړو په نوب باندې صندوق دریوب لکه چا جوړ نه کړو په نوب باندې صندوق نو کمر شو ته نوځي به لاته په صندوق کې ډېر زبردست ښکلی خو داسې یو شعر دوه پکې دغه چې څوک د مڼو جوس وهي او ژوند کوي څوک د مڼو جوس وهي او ژوند کوي واه وزن یې اسې بوس وهي او ژوند کوي واه ډېر ښه څوک د مڼو جوس وهي او ژوند کوي وزن یې اسې بوس وهي او ژوند کوي خطرناک شعر دی دا سینسر کو سینسر کټ 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 ملګریو سلامونه او نیکی هیله مې ومنئ یو څو ورځې وړاندې مخې ته یو ویډیو راغله او هغه ویډیو وا د یو ګاډي متعلق سړی په سوچ کې شو هغه ګاډی دی افیکس او هغه افیکس ته د هغلی دریاب افریدي دومره په ګران دي چې نظم په هم لیکلی دی ډیرو ملګرو راته ووی د مطلب خبرې ته راځم نو ډیرو ملګرو راته ووی چې ډیر وخت شو چې د دریاب افریدي نه مو نوي شعرونه نه دي اورېدلي حالانکه د هغې د زاړه شعرونه هم داسې دي چې په بار بار اورېدو باندې ارځي نو له هر څه نه وړاندې دریاب افریدي صاحب تاسو ته هرکلی او ستړي مه شي وایم ثاقب صاحب مننه کوو چې موږ له وخت وکړو ملګري هم مننه کوو چې موږ ګوري او دو بار بار د اصرار کوي چې دو موږ سره مخامخ کو تاسو هم مننه کوو ملګریو دریاب صاحب مصروفیات مو نن سبا ومغه دي نو استاد خو ټول عمر لا استاد وي ها الحمدلله بتعالى نه نو لکه ته به ریټایر کېږې نه نه ریټایر کېږم خو د وخت که ریټایر هم شو بیا به استاد بیا به استاد ځکه چې استاد دا خو داسې هغه مشرفه پیشه ده استادي چې که سړی مړم شي بیا هم خلک یادوي چې دا فلانی استاد او فلانی صحیح دا د الله احسان دی ټیک ماشاءالله او الله دې ژوندې لره او الله دې وکړي چې دغه کومه پیغمبري پیشه ده په ښه توګه یې سره ته ورسې بلکې جاري وساتي دریاب صاحب ملګري چې دي اکثر مانه تپوس کوي چې دریاب افریدي نه مو نوي شعرونه نه دي اورېدلي نو اوس خوښه ستاسو ده ځکه چې په ټولنه کې تاسو د یو سنجیده شاعر سره د یو مزاحیه یا طنز و مزاح شاعر په حیث هم ښه یو لویه خلقه لرئ ډېر خلک مو پیژني نو خوښه ستاسو ده چې کوم شعرونه راته وایئ ثاقب صاحب ژوندی اوسئ اصل کې هو شاعري خو فطرتي امر دی او کله انسان په څه حالاتو کې کله په څه حالاتو کې نو بس زه به دا وایم چې اکثر ما خو چې طنز و مزاح شاعري کړې ده دا مې خلکو لپاره کړې ده سره د دې چې زه په خپله ډېر سنجیده یم خو هغه موږ ته پته ده چې څومره سنجیده بس الحمدلله اصل کې وي په انسان کې دا هغه وي خو ځینې شی فطرتي وي او بس چې خلک یې خوښوي او شاعري کېږي د خلکو لپاره دا خو د خلکو عکاسي ده د ژوند عکاسي ده او د خلکو د ولس غږ رسول دي نو بس کوشش کوو چې د خلکو چې کومه خوښه وي چې هغه شاعري وکړو صحیح مننه اوس به راته څه کلام اوروئ دریاب صاحب نو د خلکو لپاره خو دغه یو شعر دوه طنز غوندې کې مزاح غوندې کې شعرونه دي ارشاد چې وایي چې مونږ په پریدو کې زوی تر هغې نه وي ستر د مونږ په پریدو کې زوی تر هغې نه وي ستر کې زوی تر هغې نه وي ستر چې پلور یې غځول یې نه وي خپې په صندوق کې ډېر ښه د مونږ په پریدو کې زوی تر هغې نه وي ستر چې پلور یې غځول یې نه وي خپې په صندوق کې او یو شعر پکې بل دی چې دریوب لکه چا جوړ نه کړو په نوب باندې صندوق دریوب لکه چا جوړ نه کړو په نوب باندې صندوق نو کمر شو ته نوځي به لاته په صندوق کې ډېر زبردست ښکلی ښه یو بل دوه شعرونه دي چې
د ډېرې لوږې نه په دې وطن کې د ډېرې لوږې نه په دې وطن کې د غریب کېږي په کلمو کې ډازې ښکلی د ډېرې لوږې نه په دې وطن کې او د غریب کېږي په کلمو کې ډازې او رقیبه ډازې په دریوب مه کوه هسې کوې بس په اوبو کې ډازې ډېر ښه تاسو یو څو شعرونه نور مزاحیه مشهور وو چې څوک جوس وهي او ژوند کوي او څوک بوس وهي او ژوند کوي اوس خو هغه شعرونه راته یاد دي نه خو داسې یو شعر دوه پکې دغه چې څوک د مڼو جوس وهي او ژوند کوي څوک د مڼو جوس وهي او ژوند کوي واه وزن یې بوس وهي او ژوند کوي واه ډېر ښه څوک د مڼو جوس وهي او ژوند کوي وزن یې بوس وهي او ژوند کوي او ځنې خلک غوښې خوري ورته پاخې ځنې خلک غوښې خوري ورته پاخې او ځنې تش پړپوس وهي او ژوند کوي ځنې خلک غوښې خوري ورته پاخې او ځنې تش پړپوس وهي او ژوند کوي او ځنې سړی ډاس کوي په ډاس پسې ځنې سړی ډاس کوي په ډاس پسې او ځنې تش کورتوس وهي او ژوند کوي واه ښکلی دا شعر بیا وایه ډېر زبردست دی ځینې سړی ډاس کوي په ډاس پسې او ځینې تش کورتوس وهي او ژوند کوي او ځینې خپل روزګار کوي او کار کوي ځینې خپل روزګار کوي او کار کوي او ځینې ګرځي توس وهي او ژوند کوي واه 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 ډېر زبردست مننه جی ځینې خپل روزګار کوي او کار کوي او ځینې ګرځي توس وهي او ژوند کوي او کسر به ویم چې هغه طالب خطرناک شعر دی دا سینسر کو سینسر کټ 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 ها دریاب صاحب ډیره زیاته مننه کوم او زما څومره خیال تاسو ځان ته یو بس ما خو کوشش دا وکړه سره کې کله کله تاسو د میډیا مرګري داسې ځای کې مونږ ونیسو چې یا بازور وي یا پریس کلب یا یو ادبي پروګرام وي نو بس مسره خو تیورای داسې نشته دی خو یو شعر نیم تقریبا جوړم دی مرګري له بنوي وي دا غزل دی سنجیده غزل دی چې مونږ به چې تیلی نیول په زړه کې بل مونږ به چې تیلی نیول په زړه کې بل هغه سیمه ور دی اوس په زړه کې بل مونږ به چې تیلی نیول په خوله کې بل مونږ به چې تیلی نیول په خوله کې بل او هغه سیمه ور دی اوس په زړه کې بل واه واه او شعر پکې دی چې سوزم ز په کور کې څومره لري وي سوزم ز په کور کې څومره لري وي سوزم ز په کور کې څومره لري وي ور چې پښنونه وي په غره کې بل واه 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 ښکلی دی سوزم ز په کور کې څومره لري وي ور چې پښنونه وي په غره کې بل او شعر پکې دی چې بل یې نغاره شه چې د چا وي مړ بل یې نغاره شه چې د چا وي مړ او ماشه دی چا ور په کوله کې بل واه بلی نغاری شه چې د چا وي مړ او ماشه د چا ور په کوله کې بل او غاګ پشپا کې لري چې د ورځې نه غاګ پشپا کې لري چې د ورځې نه ځکه یې تلې کړو په خپل ور کې بل غاګ پشپا کې لري چې د ورځې نه او ځکه یې تلې کړو په خپل ور کې بل او شعر پکې دی چې ژبه د یار نه د سس کروټه ده ژبه د یار نه د سس کروټه ده ور د څرمنې په ډیوه کې ول او هو 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 بیا ویا ده ژبه د یار نه د سس کروټه ده ور د څرمنې په ډیوه کې ول او کسر یې دی شعر نه پکې ډیر دی خو کسر یې دی چې داسې ویرو قتل چې وې سو داسې ویرو قتل چې وې سو ور یې په دریوب کو په سوړه کې ول واه 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 زبردست زبردست قدرمنو د دریاب افریدي کتاب هم تاسو لوستي وي کچاني لوست لازمنه ولولای زاګه کہانی په نوم باندې د دې کتاب سو کال وړاندې چاپ شوی دی او یو بل کتاب را روان دی چې بار بار ورته یادو خو بیا یې نه چاپ کوي د مزاحیه شاعري کتاب دی وډوند پیره کوشش کوم ته تقریبا مواد مې رغون کړیم دي خو بس کله کله انسان مصروف وي او تصویر به په مغه یو لګو ته کوشش خو وکړو نه تصویر هم د مغه لګېدو کوشش کوو دا سی وی د ملګرتیا خو دا سی وی کنه چې زمي رازونه پراس کې خوي بهرحال دریاب سے ډیره زیاته مننه کوو د دریاب افریدي سے په دې شعر درنه اجازه غواړم مزاحیه شعر دی چې یاره حافظه زما د چرګې ده یاره حافظه زما د چرګې ده اوس ته کشي کړی یم اوس بیا راغلم دلو یې لا پامه